دلته مشکل دی طرف ته دی، لیکن زه تا په یو لایف کې هم نه ګورم چې ته پاکستان طرف ته جنگ وغواړې یا د خلکو سره یو ځای شي، لیکن ته همیشه د پاره د افغانستان طرف مسلمانان سره یو ځای لګیایې او هغوی سره ته جنگ ته تا د 2017 د پولیس وردي چې د اغوستې وه د همغه یو بیک ګراونډ دی کوم بل بیک ګراونډ ما وردي نه واغوستې، ما د جیم کپړې وې. پولیسو اصلو پولیسو کپړو سره یو ځای ګرځېدلی، ځکه نه پوهېږم چې یو انسایډ ایجنټ یې زمونږ که څه حساب دی، ځکه دې طرف ته جنګ نه غواړې ورور. زه غواړم پوه شم، دا ستاسو غواړم پوه شم ورور، که نه نورز صاحب خبره جګړه که زه خپل تجربه ته دا ستاسو د ریسرچ اجازه راکړه نو تاسو وګورئ پلیز. دا ستاسو زما سوال جواب شي وکړه، زما سوال جواب شي، زما سوال جواب شي، خبره وکړه ما ته تاسو مانده کړئ. په پاکستان کې غټي فساد د نظام د کنسټیټیوشن کفر، فیصله کفر، ټول سیستم کفري، لیکن زه مو چې خو نه لیکن زه هیڅ کله نه ګورم تا په هیڅ یو لایف کې چې ته راشي او د پاکستان د تبدیلی باره کې بحث وکړي، لیکن هغه کسان سره پرمیشن ناست دي چې کوم افغانستان کې جنگ غواړي، بیا بل طرف نه ته جنگ خلاف یم. زه نه پوهېږم دا څه حساب دی، غواړم دې وضاحت ورما. ستاسو اواز میوټ دی ورو. خاصه د وضاحت در کومه غینه بل نورز صاحب تاسو د 2017 تصویر ته لاړئ نو تاسو ما تاسو تصویر سره تا پولیس ودی سره زه غواړم زه ته وایم کنه لکه ماته دا خدای چې تاسو دا خبره وکړه، ماته تاسو د ریسرچ دغه معلوم چې تاسو ریسرچ څونه ډیپ دی، مطلب تاسو ریسرچ څونه پوره دی. زه وګورم پلیز پابلیک اویلیبل انفارمیشن دي کوم ریسرچ باندې روتي نه، خو لکه تاسو د ریسرچ هغه دغه ماته پته ولګیږي چې تاسو تصویر ته وګورئ او تصویر کې وایي چې دا سړی خو د سیده لکه دا د سیده دا تصویر چې ما وکړو، مطلب دا تاسو د ریسرچ طریقه د اسامپشنز دي. اولنې خبره د ریسرچ سٹارټ اسامپشن نه کیږي، اسامپشن نه کیږي. دویمه خبره لازم نورز سبب مې لاس کې دغه نیولي او سروي به مې نیولي، نو ته چې حمزه زمیدار دی، دغه ستاسو د ریسرچ طریقه ده. اولنې دویمه خبره نو پسې ریسرچ پورا ورسته اعمال هم زه ګورم، زه اعمال څنګه ګورم چې افغانستان طرف ته جنگ غواړي یا لیکن پاکستان طرف ته بحث نه کوي د نظام د اسلامي رول باندې. زه جواب درکوم نورز صاحب، اوس کنه مهرباني ګوره تاسو چې کله خبرې کولې زه چوپ شوم، ما انټرپشن کولو زه چوپ شوم. مهرباني ما تاسو مهرباني اول ما تاسو د ریسرچ طریقه سره پوهیږئ چې تاسو ریسرچ په اسامپشنز باندې لرئ، اسیومینګ اندازه ده، اندازې دي. اولنې اندازه تاسو دا ولګوله د تصویر نه چې دا پولیس والو صحیح ده، دا اولنې اندازه. دغه خبره اندازه تاسو دا ولګوله چې زه افغانستان کې جنگ غواړم، زه داسې ایجنټ ونی و چې د ایسای مایسه خونیم چې راشم داسې کینم، داسې تا وغولوم، داسې حسیب وغولوم، داسې یو بل کې سره دا ډېر هوښیار دی. دا حمزه زه پوهېږم په دې خبره چې دا ډېرو افغانانو دا فکر دی تاسو سره دی، او باید دا یاره وشي، ځکه باید دا یاره پکار ده تاسو سره څه پته لګي، دا یاره پکار ده څه پته لګي. یو سړی د خو کېږم نږدې سړی دی خرابوي، دا پکار ده تاسو یاره جایز ده او حق ده. صحیح ده. راځو درېیمه خبرې چې زه صرف په افغانستان خبرې کوم. نوروز صاحب زه په افغانستان باندې خبرې صرف په لایوونو کې کوم، ویډیو زما ټولې په کوزي پښتونخوا پاکستان باندې. صحیح ده. زما ټولې ویډیوګانې سر نه شروع کړې ولې د پاکستان ریاست ظلم، د پاکستان ریاست منافقت، د پاکستان هر یو ویډیو زما په پاکستان ده. او لایوونو کې زه راځم د افغانستان ځوانانو سره خبرې کوم. ویډیوګانو کې زه په افغانستان ځکه بحث وکړم، دا وایي زه پوره کوم. ویډیوګانو کې زه په افغانستان ځکه بحث کوم، هغه ویډیوګانې زه نه غواړم چې سبا ته شر جوړ شي، هغه کې نور خلک خبرې روزي چې دا د پاکستان کسته او دا خو ایجنټ دی او دا دسه دا خبرې ونه شي. زه نه غواړم ځوانان یو بل کې شر جوړ کړي، نو زه صرف په لایف کې افغانستان خبرې کوم. ویډیوګانې زما ټولې په پاکستان دي. دا ولنې خبره. درېمه خبره زه ولې کوم په افغانستان باندې، زه ځکه کوم په ټول نړۍ کې یوازې اوس افغانستان چې هغه دعوه کوي چې موږ اسلامي امارت یو. که زه په پاکستان باندې خبرې نه کوم، نو پاکستان دعوه نه کوي چې زه د اسلام ما ساتلی دی. پاکستان وایي زه جمهوري وطن یم، هندوستان وایي زه جمهوري یم. خو زما تاسو دین پاکستان ته دی کوي پلیز زما خبره واورئ. پاکستان کلم دعوه نه کوي چې زه اسلامي امارت یم، اسلام زما سره شخصي زما دین دی. صحیح ده. ولنې خبره کنده زه غلط روان دي چې اسلام پاکستان دی، اسلامي کې افغانستان دی. نورز صاحب خبرې وخت نورز صاحب تاسو بیا ولې وخت It's my turn to speak. Let me talk. ورو ټایم دې د توسه وایم چې کله موږ چې زما نورز صاحب چې کله افغانستان کې یو ډله دا اعلان کوي کنه چې دا اسلامي امارت دی، پاکستان هم اسلامي امارت، پاکستان ریپبلیک دی. It's not America. دا طالبان په زور راغلي دي، دا شی ویني غواړي ویني توي شي او پاکستان کې بحث نه کوي. حمزه صاحب دې لپاره
د دې لپاره مثلا تاسو جواب څه دی چې الته نظام کفري دی تاسو وایي غیر اسلامي افغانستان کې اسلامي دی ولې هغه لپاره څه نه غواړي تاسو زه په افغانستان باندې ځکه غږیږم نو روسي دا زه علل اعلان وایم افغانستان خدای پاک زما وګوري ما یې څه جواب راکړه افغانستان غواړي نظام بدل کړي یې څه جواب راکړه افغانستان غواړي نظام بدل کړي جی افغانستان کې غواړي نظام بدل کړي نه صحیح شو پاکستان غواړي نظام بدل کړي نه نو بیا تاسو چې څه خبر ده زه به یوم کنه بسم الله دا نه چې ته مو ویل ما چې تاسو غلي شئ ځکه دې نه بغیر تاسو نه کیږي دا اصل کې تاسو تاسو غلي شئ اوس به زما خبره دا خپل اجازه دا دروغ وایي یو نوروز صاحب زه کوشش وختي دا کوم زما هدف دا چې اوس نوروز صاحب غلي شي زه خبرې وکم افغانستان پاکستان تاسو ما نه پوښتنه وکړه د افغانستان ګور افغانستان کې یو ډله اوس دعوه کوي چې موږ اسلامي شریعت راوستو یو نظام د افغانستان نظام د ډله نه یو نظام زه د ډله نو خو ته چې دا ډله افغانستان زما شخصي رائے زما شخصي رائے څنګه چې جمهوریت یو نظام وو دا اوس امارات یو نظام دی زه افغانستان نوروز خپل نشي زما شخصي رائے تاسو مخه پکې زما شخصي رائے ده نن بیا د بل طرف د پیغام ورو اخر تاسو به نوروز زما شخصي رائے ده تاسو به مخه پکې زه د ډله پاکستان ته پاکستان طرف نه وای هغه اسلامي شریعت داوا نه کوي نو جنریشن بوټو روان دی هغه ته ډله نه وای ټول کې کسان پولیټکس کې دي نوروز صاحب زه خپل خبر وختي د سیمه خطي د زی پوره کوم تاسو له وګړي د څه نوټ ډیبیټ کوشش وکړه چې ډیو ریسپیکټ ورکا درکوم مهرباني زه ریسپیکټ سره تعالی ثبوت هم درکوم چې دا نظام نه دی بیا به اوس غمي به زغمل شي ثبوت درک ما چې دلته ایمرجنسي زه له ثبوت درکوم نسبت د افغانستان نو دا ثبوت درکوم نظام چې دی نظام په ګلوبالیزم کې په ګلوبال دنیا کې نظام هغه ته ویل کېږي نو روسه چې نور نظامونه ومني غلط تاریخ غلط تاریخ ګورا 1770 کې امریکا چې نظام شو هیڅ دنیا نه ومني امریکا په خبره 1970 په 70s کې 1700s کې او 1700s کې یو ګورا دوه خبرې ته ځان مکه کنفیوز کوو یو سټیټ ریکگنیشن دی او یو نظام ریکگنیشن دی چې حتی پولیټیکل پارټي هم چینج شي چې لیبر وی کنزرویټیو وي د څو پورې نورو نظامونو سره مهنګي وي کدا مانند شي دغه سټیټ نه دی افغانستان به یو سټیټ ریکگنایز شوی دی لیکن لازم زه د ثابتون کړم نو روسیا چې دا نظام دی ته مال وخت راکړه ګورو روزه زه د ثابتون چې دا ډله ده تاسو لاړ شئ او ګوګل کې تاسو ډیفینیشن ورکړئ د سټیټ چې وات از ا سټیټ ته ورکړئ نو روسیا به تاسو ته ریډ کړئ چې سټیټ څه ته وایي د ګوګل نه ګوګل بغیر تاسو وایي د سټیټ ډیفینیشن مونږ وایي یو سټیټ د سوورن سټیټ خپل سوورنټي ولري انډیپندنت ولري جغرافیکل باونډري ولري او هم چې لازم ملټری پاور ولري کو نه لري لازم نه دی هغه په خپل سوشل پولیټیکل پاور ولري کو نه لري فور ایگزامپل فلسطین یو سټیټ دی په یو ان کې سب دی په نور کې سب دی لیکن هغه ملټری پاور نه لري سوشل پولیټیکل پاور نه لري هغه یو سټیټ دی نو ستارت ډیفینیشن یو سټیټ هغه راځي ایگزیکټلی اوس ما خبرې د بلې او زما دلیل وره مهرباني قضاوت په جوهری سے حسام تاسو نور لاندې خلک ټول موږ یو ځای وکړو تاسو د فلسطین مثال ورکړو چې فلسطین نه د ځمکې ازادي لري نه انډیپندنس لري نه فوج لري هیڅ نه لري پلیز تاسو ما وره وسه د ځمکې ازادي مو وایو تاسو ما وره تاسو ما وره خبره مونږ زه د څنګه څنګه ازادي لري زه د ثابتوم نو روسه کنه ته ما خبرې نه پرې انفورمیشن بس کومه د سیټاپ ته چې بس چیرته ما په ځما نه دا حق وخت ځای کوم پلیز ما زه ته پرې لا وسټیټ او دغه باندې مونږ څه تعریف باندې کوي ولې دا باندې کوو ولې په ولې شي تاسو اوس بحث کوم کنه ما نه تاسو کوم چې ولې د ډالر زه ته مو د ډالر زکه وایم چې دا سټیټ دی نه اوس یو څه کوم چې سټیټ نه دی اوس ما پرې دي چې وته ثابتوم اوس ما زه د ثابتوم کنه فلسطین مثال تاسو ورکو چې فلسطین چې د ځمکې ازادي نه لري سیاسي ګوندونه نه لري روسه تاسو خبره نه کوي روسه د تاسو زار شمه زه خبره ګوره کم کنه ما خبره کوي کنه خاصه تاسو رسو وایي چې سم دی وکړه غلطه دی وکړه اول ته صحیح وکړه دبا خلک څنګه ته کنه جانان زه سمون کنه تاسو دا دانګه تاسو ورم زه شو خبره ګوره کم تاسو وایي همزه هر څه دی غلطه اوکې زه کوم زه دا خبره کومه کدی کی زه خبره غلطه وکم ټول ما ته وی دي ځکه ته د نوروز صاحب خبره غلطه واغسته زه به ومنم چې ما غلطه واغسته کیسه ختمه اوکې راځو د خبرې لا فلسطین خبره مونږ کوو فلسطین ولې سټیټ دی ځکه چې نور پولیټیکل سیستمز هغه سټیټ ونی تاسو د یونایټډ نیشنز خبره وکړه تاسو د هر یو شي خبره وکړه ځکه چې هغه یو پولیټیکل آیډنټیټي لري نور نظامونه هغه ته نظام وایي ځکه تر فلسطین اوسه پورې جمع دي
صحیح ده بیا معلومات بیا ولې غلط نو زه خو ما خو ولې غلط معلومات خلکو ته ورکړي خو تاسو یې سم کې رسټو کنه تاسو یې سم کې رسټو کنه نو تاسو اول پوینټ غلط دی نو چې به زه سم کما خو تاسو یې سم کې نو روسه رسټو کنه زه به غلط نه کوم ته سم کا مهرباني مخکې او سم یو منټ مونږ واخره کړه او دا زموږ ډیبیټ ډېر د اورګنایز ډیبیټ نه دی موږ د کوم ځای نه راغلو خبره تاسو دا کوم ځای چې راځي په دې دغه موضوع باندې مونږ کې چې دا هیڅ څه کړل دا بحث د شنی کیږي یو دوه دقیقې وخت کې به روسه واپس ته واخلې زبط ترجمه څه شروع کړو صحیح خیر د روسه بیا خبرې کوي زه به غلط پاتې شم او ته شروع وکړه بسم الله 2 منټه بس 2 منټه دا وخت زما argument دا دی حمزه ورورنا چې ته همیشه راځي چې افغانانو لا کې کینی خصوصا هغه کسان سره کینی کوم چې افغانستان کې اوس هم جنگ خوایند دي او ته ټول د قرآن آیت دی غلط ترجمه کوي وایي چې باید موږ جنگ وکړو دا جنگونه جهاد دي صحیح شو ته اصلاحات بحث کوي پاکستان ایمرجنسي حالت کې چې باید اصلاحات پکې راشي هم پولیټیکل هم اکونومیک هم اسلامي لیکن الته زه تاریخ دی کې نه ګورم ته بحث کوي بیا چې ته افغانستان بحث کوي چې کوم فعلی نظام دی چې هر سړی کولای شي خلاف شي هغه ته ډیو ریسپیکټ نه ورکوي ستاسو ګورنمنت پاکستان سټیټ هغه منل دی ټول دنیا منل دی بیا د سټیټ تاریخ راځي سټیټ تاریخ څه دی چې یو ملک ساورنټي ولري صحیح شو دویم جغرافیکل باونډریز ولري دریم پاپولیشن ولري او څلورم هغه هیستوریکل یا هیستوري یا سوشل سټرکچر ولري او سره د پولیټیکل دا او ملک هم پکې لازم ده دا یو سټیټ دی افغانستان په هیڅ یو سټیټ ټول دنیا منل دی لکه څنګه چې څه دی فلسطین دی فلسطین دا چې ټول دنیا منل دی نه ټول دنیا نه منل همدا یو کې په هیڅ سټیټ نه مني په هیڅ یو ساورن سټیټ نه مني یونایټډ کینګډم په هیڅ ساورن سټیټ نه مني فرانس نه مني په خپل اټلی نه مني استرالیا نه مني لیکن چې هغه ډیفینیشن ریکوایرمنت په هیڅ سټیټ لري په 1967 کې د یو ان چارټر هغه د سټیټ اف فلسطین ته ویلي اوس موږ افغانستان کې نن طالبان دي سبب تیم بکتو خلک بلان او کسي چا څو راځي لیکن ته نشي کولای چې کوم پولیټیکل نظام هلته راځي ته دې هغوی ته احترامي وکړي او دا چې هغوی ځان ته اسلامي امارات وایي پاکستان ځان ته اسلامي ریپبلیک اف پاکستان وایي ریپبلیک یو پولیټیکل سیستم دی او امارات هم یو پولیټیکل سیستم دی لکه څنګه چې د امارات یو ای دا یونایټډ عرب امارات دی او همداسې یونایټډ سټیټ چې ورته ویل شي هغه هم یو فدرال ګورنمنت دی زما د همروز تقاضا دا ده که ته په خپل دعوت کې مخلص یې اول ته دا وایې چې زه چینج غواړم افغانستان کوم چینج غواړي نظام بدلول غواړي نو لار دې ورسره رقم بدل دی پاکستان کې چینج غواړي لار دې ورسره رقم بدل دی موږ غواړو دنه وایو چې دا هدف څه ده بسم الله start شو څنګه ده بسم الله اولنې خبره چې دې تاسو خبره کوي ښه اولنې خبره نورو سی وي چې د اوسنۍ افغانستان کې خپل بس د جواب درکوم چې زه غږیږم ولې په افغانستان کې اولنې خبره دا د نورو سی په افغانستان کې غږیدل نه زما صرف سیاسي حق دی دا زما کلتوري زما اسلامي زما د طبقاتي او زما قومي دا زما حق دی تاسو اسلام کوي اسلام موږ امت کوو د افغانستان نظام امت کوي چې کله بیا د مسلمانانو د یو ځای کېدو یا د ولرو بل ولس یو ځای کېدو خبرې کیږي هغه وخت تاسو نو مسلمانۍ وځي هغه وخت تاسو بیا نېشنلزم واخلئ نه موږ افغانستان کې غږیږو اسلام کې چې کوم اسلامي شریعت ته خلکو ته دلته ښه کنه په کمنټونو کې اسلام کې پولیټیکل باونډریز نشته ته په کوم بیس باندې هغه ته د افغانستان پولیټیکل باونډریز ټاکلي ماته د یو کس د اسلام کې پولیټیکل باونډریز ثابت کی سیاسي دغه تارونه یا ستا کرخي اندرسم زه خبرې وکړم زه جواب ورکړم اول خبره چې اسلامي شریعت تاسو کوي او بیا ټول اصولونه د نېشنلزم راغستي دي هر هغه شی په وطن کې چلیږي کوم چې نېشنلزم د دنیا ته راوړي نېشنلزم چې کله سټیټ سیستم جوړ کو سټیټ هغه نه پس پولیټیکل باونډریز جوړ شول هغه نه پس پاسپورت یو بل ته انټري ایگزیټ یو بل سره تجارت د کیپټالیستیک نظام یو بل ته ورکول دا راغله نړۍ ته د وطنونو کې سیاسي نظامونه راغله بیا د هر نظام لپاره چلولو لپاره وطنونو کې ادارې راغلي یو طرف ته اسلامي شریعت کوي کوم چې دا شی نه نېشنلزم ته کفر وایي او بل طرف ته هر یو اصول ستاسو د نېشنلزم دی هر یو اصول د نېشنلزم ټایم پوره شو تاسو ټایم پوره شو نه دی پوره شوی جانان ما سره پروته واټ څه کوي پوره آیا تاسو ورګي آیا تاسو انصاف وکړي چې دونه خبرې چې نوروز په کومه وکړه زه خپل 2 منټ اخلم 2 منټه دا ما سره یو منټ زما یو منټ شروع شو اول تاسو ما یو پښتنه جواب نکړه دویم ما هیڅ کله دی ویلي چې ما هیڅ کله د افغانستان موضوع باندې خبرې نشو زم سره خبرو هدف څه دی ما هیڅ کله ته افغانستان باندې کړه نه په هر څه د هر مل باندې خبرې کولې شي لیکن ما تاسو سره هدف پښتنه کړي الف دویم تر سټیټ تعریف کړو ما سټیټ تعریف ته ویلې زما سټیټ تعریف ته رجګ نکو دویم دا د ما دویم باسه او دریم باس مې دا ده
چې موږ دلته اسلامي خلافه او اسلامي حکومت بحث نه کوو، موږ د یو سټیټ یو سوورن سټیټ بحث کوو چې کوم دی افغانستان ته ډېر په سختۍ باندې ورکوي دا اوس فلحال. زما اولې پوښتنه دویم پوښتنه درن جواب کړه. زما ته هیڅ کله ځان یو ته افغانستان باندې خبرې نشي کولای. زه غواړم ته هدف باندې کوم چې افغانستان باندې خبرو هدف څه دی. دا اوس ته انصاف وکړه نورو صاحب چې زه تاسو تیرې کومې خبرې وي هغه نقطې خو زما یوم درونه رسېده. دا سیستم چې تاسو راوړو دا یو 2 منټو ولا په دې باندې زمونږ بحث نه کیږي. نو خو نتیجې ته درځي چې بغیر سیستم نه مخکې لاړ شو. غواړي لیکچر درته تاسو واو ګوره په 2 منټه کافي نه دي ځکه نورو صاحب چې دی هغه 2-3 سوال وکړي اوس تاسو دا 3 سوالونه وکړه دا په 1 منټ کې جواب درکړم. دا ټول هیر کمانه پوښتنه وکړه. بسم الله. دا ټول هیر کمانه پوښتنه وکړه. زه دا نه پوښتنه کوم بسم الله. زه ولې په افغانستان کې ونه غږیږم د دې جواب راکړه. ما خو دا اوس تاسو ویلې